خب ما به عمر ز پنجشیر آمدیم. میگه از عروسی که جهاد مهم است و منطقه حال چطوره میزنین؟ حال صاحب نمیتونم بلنگ هستم دیگه. به نام و یاد خداوند. بازم سلام مانده نباشه. بیننده گزارش ویژه ما از ولایت نامدار پنجشیر هستین. کاکا مانده نباشی، خسته نباشی. بخیر باشید. کاکا عمر چند ساله شدی؟ 48 سال 58 سال هستم. اما اینمیجا خانه مارشال صاحب فهیم است. بله اینجا خانه مارشال صاحب فهیم است. شما رفتین به خانه از اینا کدام وقت؟ صاحب بیا مرمری بگو که بریم امی طالبا آمدن از این خانه چگونه استفاده میکنن؟ چیزش به جای ساختن نساختن؟ اینجا مارشال هم صاحب همیش بسکشی میگه صاحب. زمانی که مارشال صاحب حیات بودن شما آمده بودین حتما؟ بله یا جمعه که میبود مردم نانم میتو. هر جمعه نان. سلام. څنګه شیخ خیرت دی؟ کیدای څه ورسم زه؟ خیر اوسه خیر اوسه. اخوندزاده صاحب السلام علیکم. څنګه یې؟ خیرت دی؟ قراری دی ان شاء الله. شیخ خو یې د منطق او د فن کتاب دی. د منطق او د فن؟ دلته زموږ مشر چې دی اخوندزاده محمد حنیف وفا دی. هغه اوس کابل کې دی نسته اوس. شه د دورې روسا جنگ کړی؟ بله من زخمی روس از پایمه. زخمی روس؟ زخمی روس از پایمه که با مامور صاحب مرا دایشی روان کرد. سوئیس جور شد. اینی خانه مارشال صاحب فهیم است؟ در این خانه شده صاحب قطعی خود مارشال زپولی ما بود و همیشه چیز میخورد. وقتی که جور بود مریض نبود وقت. کلاپاچا میخورد کلاپاچا میخورد. زه بخښنه غواړم چې له څوکۍ نه کته سوی. هلته اخوندزاده صاحب مخکې ووایي مالې ستاسو مشر څوک دی دلته؟ د هغه معاون وایي شیر آغا دی. نو موږ هم د خپل قوم کې ډېر شیر آغا لرو، ګل آغا لرو، خند آغا لرو، محمد آغا آغا ډېر لرو. دلته کوم خلک ډېر دي دا ځوانان؟ دلته نو دا د چيلي خلک د کوم ولایت دي؟ دا د بادغیس ولایت دی. تاسو د بادغیس څخه او د بادغیس ولایت. اورماش همالته ډېر جنګ و. او په خاطر ډېر جنګونه ور باندې خاطر. او دلته د مارشال صاحب فهیم کور دی. او دا د مارشال پین کور دی دا. کوم ځای خراب سوی؟ کوم شیان خلک وړي نه دی وړي؟ کړکۍ څه خراب شوی ده. و هغه یعنی یو خرابی مو کړی. و دا یو کړکۍ خراب. چقدر جالب است. میگن یک جایی که موتور ما از خط آمده بود، رنجر استاد بود. وقتی رنجر میاد پشت از رنجر میزنه، این رنجر پایین میفته، یک کورسی را خراب میکنه. او هغه خو به جوړوي. و هغه ان شاء الله جوړ الحمدلله. نو ته خو خپل ویني یاد ګوره چی. سم ده. کله چې اورې په دغه اویلې وګرځو بل ځایونه وګورو بیا مونږ زول اجازه ده و اجازه. دا را لاسو. و دل تراله و الحمدلله نور مشکل نسته بس. توریست مشکل نیست. او یا ان شاء الله. او دام جوړوي. و دا جوړوي. و تر رنجر میگه از اونجا خطا خورده گشته باشه از ما و اومد این کلکینه میگه رنجر زد خراب. ایران میگه جور میکنیم دیگه هیچ مشکلی هم وجود نداره. لمخ نه خو معلومیږي کوم ځای خراب شوی نه. یا دنه نه خو زنظم د خلک کور دی څه وکم سیال ته ولاړسم. هر یو لږ زره خبرې کوو د خپل نمونه براته وای بین شما امروز جوانا که از 13 سالگی طالب شده با امارت وظیفه اجرا میکنه. اومده رحمت تو کلنی 15 کلن 15 کلن بله. او چونه وکیږي امارت سره دا 2 کال کېږي ل 14 کلن نه بله سبا. او ایتاسې پلار به کور کې څه کار کوي؟ هغه وپاسوي د خدای وبخښي. او خدای دې وبخشي. هغه مجاهد په خوا کلو کې زړه طریق په خوا طریقې. بله په خوا طریق مجاهد 15 کلن و. بله و واده دم نسته؟ نه واده نسته. پیسې نه واده ولی کوم ځای؟ نه واده چرا نکو. میگه 15 ساله هستم عروسی نمیکنم زود. میگه از عروسی که جهاد مهم است و جهاد خود ادامه میده. لوادن جهاد مهمه دی. بله و استشهادی خوب نه. څنګه یا هغه ټیم کې خوب نه کنه. بعضی کسان استشهادی فدایان دي کنه. چې هغه وخت هغه شمن کوو. یعنی ډار نه لري. نه مونږ نه بیریږو ان شاء الله. څه آرزو لري ژوند کې؟ څه ارمان لري؟ بس ارمان یو ارمان دی، یو شهادت ارمان دی بس څه. شهادت. بله. 2 حور میگن در جنت منتظر شهید است و حدوداً 7000 اقارب خود را میتونه شفاعت بته. 72 حور بیشی منتظر شهید را میکشه در جنت. خداوند درش گفت 72 بیشی. یکی گفت شهید زمانی که خونش در زمین نمیرسه تمام گناهانش را خداوند میبخشه. 70 نفر از قریبای خود در روز قیامت خداوند شفاعتش را درباره اینا قبول میکرد. نور شفاعت شهید زیات خو موږ دغه چکم درته بیان کړل راسي. جهاد چې د هغه د هر کافر منافق د هر چا په مقابل کې چې هغه د اسلامي نظام
پر وړاندې هغه خنډ وي دغه په مقابل کې جهاد اوس د پنجشیر خلک یو تعداد چې جبهه مقاومه ده د دوی په وړاندې دم جهاد دی کنه دا هم جهاد دی بالکل البته موږ ته دا اجازه سته چې دی مړ کو که چیرې دی د اسلامي نظام په وړاندې ودرېږي موږ ته دا اجازه سته دو موتر رنجر پیدا شد گفتم ما پرسانگاه از المند هستیم گفت رفت حمید صاحب در بارک وقتی که طالبای کرام اومدن باز صاحب موتر رفت پیش مشرزیا گفت این موتر شخصی ما گرفتن بردن این رد از کوتل خوابک دور دادن در گولی داخل شدن دو موتر استاد موتر شخصی با مجرد که داخل شدن چیزی زیر کندن نمر پلیتاش سر جلو شدن یا حرکت کردن رفتن خیلی جزام دادنش موتراش پس گرفت و میادم تسلیم کرد واقعیت با واقعیت میره اینم تو آدم خدا خیر بده خیر بده صاحب اونم آدمی که ضرر میرسونه به کسی ولو طالب باشه ولو از جبهه مقاومت باشه ولو از جمع او دولت سابقه باشه هر باشه خدا میگم متاترین دوزخ نصیب بشه بله حالا دیروز یا پریروز کابل هم چند نفر گیر کردن که عکس وزیر داخله را آقای اخوانی را نصب کردن دوزرا او را گیر کردن